بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. په نن درس کې به د الله پاک د کمال او جلال او جمال د صفاتو په هکله یادونه ولرو. الله متعال هغه ستر ذات، هغه د لوړو صفاتو څښتن ده. ولله المثل الاعلى. الله پاک ښایسته او لوړ نومونه لري. الله لا اله الا هو. له الله پرته چې بل څوک اله نسته ده. له الاسماء الحسنى. هغه ښایسته نومونه او صفتونه لري. همداسې په ډیرو آیتونو کې دا خبره قرآن کریم موږ ته وایي چې الله پاک د لوړو صفتونو او د سپېڅلو نومونو او د سپېڅلو صفاتو څښتن ده. سورة اعراف کې راځي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله پاک ښکلي او ښایسته نومونه او صفتونه لري. په هغو سره د الله پاک بلنه کوئ، الله پاک راغواړئ، الله پاک یادوئ. او دا د طه سورت 8 آیت چې مخکې مو لوسته، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، او نور سورت آیتونه داسې سته دي. په دې توګه دا زموږ د عقیدې برخه ده چې الله پاک عز وجل هغه د کمال صفتونه، د بشپړتیا صفتونه، د کرتوب صفتونه، همداسې هغه د جلال، د عظمت او د هیبت او د قدرت صفتونه لري. همداسې ورسره د جمال صفتونه لري، د ښایست، د ښکلا صفتونه لري. د اسلام کې چې کوم ذکر تر ټولو زیات معروف او مأمور به ده، تسبیح ویل، سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا په حقیقت کې د دغو لوړو صفاتو یادونه کوي چې الله پاک له هر نوع کمزوري صفت نه پاک او سپېڅلی ده. د سبحان الله معنا هم دا ده، تنزیه دی الله پاک، د الله پاک پاکي بیانول، له عیب نه، له کمي نه، له کمزورتیا نه. او بیا چې ورپسې والحمدلله، دا نو د ټول د کمال صفتونه الله پاک ته ثابتول دي. او الله پاک د ټولو د کمال د صفاتو څښتن دی. نو په دې توګه د اسلام په عقیده کې او زموږ او تاسو په عقیده کې الله متعال هغه سپېڅلی ذات ده چې هغه د کمال صفتونه لري، او هغه له هر نوعه نیمګړو صفتونو نه، د نقصان او د زیان او د تاوان او د کمزورتیا له صفتونو څخه پاک او سپېڅلی ده. د کمال په صفتونو کې یو له هغو نه چې موږ او تاسو به انشاءالله په څو درسونو کې د هغه یادونه کوو، هغه د الله پاک د محبت صفت ده. الله پاک محبت کوي، الله پاک مودت کوي، الله پاک خپلو بندگانو نه محبوبان لري، خلیلان لري، دوستان لري. نو دا چې موږ ته اوس پکار ده چې الله پاک چا سره مینه لري او چا سره مینه او محبت لري، او د الله پاک څه شی خوښیږي، نو دا هغه د اهتمام نقطه ده چې موږ دې ته توجه وکړو او ځان هماغسې کو، هماغه صفات په ځان کې راولو او هغه افعال په ځان کې راولو چې که خدای وکړي موږ په دې قطار کې راسو چې د الله پاک خوښ سو، الله پاک له موږ سره محبت ولري، الله پاک موږ سره دوستي ولري. الله پاک هم دقسې ذات ده، الله پاک مهربانه ذات ده، الله پاک ودود ذات ده. نو په دې لحاظ سره دا خبره موږ ته مهمه ده چې موږ وپېژنو
چې کوم شیان د الله پاک خوښیږي، الله پاک له چی سره مینه او محبت لري، او کوم شیان دي چې د الله بد راځي، دا هم بد راتلل هم د یو بد شي، دا خو لوړه خبره ده او لوړ صفت ده. که څوک چاته بد شي او خراب شي او ښه شي یو وي، خو دا خو بیا بیکارتوب ده که نه. نو الله پاک لکه څنګه چې ځینې ښه شیان خوښوي، بد شیان بد راځي. نو په دې لحاظ سره دا مهمه ده چې مونږ دواړه وپېژنو کوم شیان د الله پاک خوښیږي، کوم کسان د الله پاک خوښیږي، څه ډول صفتونو والا انسانان د الله خوښیږي، او کوم شیان بد راځي نه خوښوي، کوم کسان او کوم ډول صفاتو والا خلق د الله بد راځي. په دې لحاظ سره به دا د دیندارۍ او د الله پاک د بندګۍ یوه مهمه برخه ده چې مونږ ورته متوجي سو، او له هغو شیانو چې د الله پاک بد راځي هغه مونږ هم بد راولو، هغه مونږ هم پرېږدو، او هغه شی چې د الله پاک خوښیږي مونږ هم هغه خوښ کړو او همغسې ځان جوړ کړو. د دې صفت کې تقریبا درې صفتونه چې په مجموع کې سره نږدې دي، قرآن کریم د هغو یادونه کړې ده چې د الله پاک په هکله د محبت، مینې او الفت په هکله. هغه یو د ود کلمه ده، ود. الله پاک ودود ده، الله پاک ودود ده، یادونه سوې ده، وهو الغفور الودود. الله پاک ودود ذات ده، یعنی ود لري. ود په عربی کې هغه محبت او هغه ښه ګڼلو ته وایي چې انسانان کله وایي چې یاره داسې سوي وای، دا مې خوښه وه، دا مې خوښه وه. الله تعالی پاک له خو په دې شکل نه ده، الله تعالی خو چې څه غواړي همغسې کولی سي. نو خدا په عربي ژبه کې چې ود کلمه راځي نو د دوستۍ او د محبت په معنا ده، او هغه محبت او دوستی ته وایي چې انسان کله استعمالوي، خلک استعمالوي، نو معنا دا چې که داسې سوي وای نو دا به ښه و، که داسې سوي وای نو زما خوښېدل. همداسې نو دا د ود کلمه او د دوستۍ او د محبت کلمه دا د الله پاک په صفاتو کې قرآن کریم یاده کړې ده. سورة بروج کې چې راځي چې وهو الغفور الودود، الله تعالی بخونکی او دوستی کوونکی، محبت کوونکی ذات ده. همداسې د شعیب علیه السلام نه الله تعالی حکایت کوي، او هغه دا قول را قرآن کریم ثبتوي چې هغه وایي چې ان ربي رحیم ودود، زما رب خو هغه مهربانه او دوستی کوونکی او محبت کوونکی ذات دی. همداسې په د سورة مریم کې راځي چې هغوی چې ایمان راوړي او عمل صالح کوي، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، الله پاک به دوی سره مینه هم کوي او د دوی مینه به د خلکو په زړونو کې الله تعالی اچوي. نو دا یو صفت دی، ود ده، چې قرآن کریم کې د الله پاک لپاره یاد سوی ده. همداسې د الله پاک لپاره محبت کلمه، حب او محبت، دا د قرآن کریم په ګڼو آیتونو کې راغلی ده. الله تعالی آیتونو کې ذکر سوی چې الله تعالی ذکر کړي چې الله تعالی يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المتوکلین، يحب المقسطین. ډیر کلمات داسې راځي چې الله پاک محبت لري دې کسانو سره، مینه لري الله پاک دې کسانو سره، دا کسان خوښیږي، دا کسان خوښیږي. محبت هم دغسې یو هغه ده کلمه ده چې دغه ښه ګڼلو، خوښ ګڼلو مفهوم لپاره د محبت کلمه کارول سوې ده. او تقریبا په آیتونو کې د محبت کلمه ډیره راغلی ده چې الله پاک دا شی خوښ ګڼي، خوښوي، محبت ورسره لري دې کسانو سره. نسبت ود ته د محبت کلمه د الله تعالی په صفاتو کې زیاته کارول سوې ده. همداسې خله، د خله کلمه خله، دا هغه د دوستۍ هغه لوړې درجه کې کارول کیږي چې کله مینه پخه وي،
په زړه کې دا زمونږ د انساني تعبیر ده چې کله د محبت او د خلت او د ود نه کوو، هغه چې الله تعالی په کوم کیفیت کې دغه صفات لري هغه مونږ په دغه حقیقت باندې مونږ نه پوهیږو، خو مونږ په ایمان لرو، دغه آثار مونږ ته معلوم دي. نو خلت په عربي کې خله هغه مینې او محبت ته وایي چې بالکل د زړه له تل سره د زړه له منځ سره یو ځای سوي وي، یعنې هغه لوړه درجه د دوستۍ او د محبت ته خله ویل کېږي. همداسې محبت تر ود لږ لوړه ده او خله تر محبت لږ لوړه ده. نو په دې لحاظ سره د قرآن کریم کې د ابراهیم علیه السلام په اړه راځي چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله تعالی ابراهیم علیه السلام هغه خپل خلیل ګرځولی و. همداسې احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د الله تعالی خلیل یم او ما خپل خلیل الله پاک نیولی ده، او که ما بل څوک خلیل نیولی په بندګانو کې نو ابو بکر به مې خپل خلیل نیولی و، خو هغه زما ملګری ده. نو د خلت صفت دا د الله تعالی په هکله راغلی ده چې الله تعالی دغه صفات لري. ودود ذات ده او محبت والا ذات ده. حبیب د الله تعالی په صفاتو کې محبت او د حبیب نوم راځي. همداسې د خلیل او د خلت صفت دا د الله تعالی لپاره ثابت شوی ده. نو په دې توګه زمونږ او تاسو رب دقسې سپېڅلی لوړ او پاک ذات ده، او چې دغسې سپېڅلي لوړ او پاک صفتونه لري. هغه خپلو بندګانو سره چې شرایط برابر سي مینه لري، محبت لري، دوستی کوي، د هغوی دوستی نورو ته رسوي او د نورو په زړونو کې د هغوی دوستی اچوي. او په دې توګه د الله پاک په اړه باید مونږ دغه مواصفات یاد ولرو چې زمونږ رب دغسې ذات ده. دا صحیح ده چې مونږ له الله پاک نه به د عظمت به په خپل زړونو کې ساتو، له هغه نه به ویره هم لرو، له هغه نه به حیا هم لرو، او خو د دې سره باید دا د زمونږ د عقیدې برخه وي چې الله پاک دغسې یو محبت والا ذات ده، او هغه محبت کوي، هغه مینه کوي، هغه بندگان خپل ځینې بندگان په دوستۍ باندې نیسي. نو په دې لحاظ سره باید موږ هغه ټکي پیدا کړو او هغه ځایونه پیدا کړو چې موږ هلته ځانونه ورسوو، ګوندې د الله پاک دغه صفات زمونږ د حال شامل هم سي. مخکې مو ویلې چې د محبت او مینه او ګرانښت دا مونږ خو د انسانانو ترمنځ په یو خاص کیفیت یې پیژنو چې یو څوک چا سره محبت لري، هغه یې خوښیږي، او ډول ډول محبتونه هم دي. نو خو څه شی چې د الله تعالی په حق کې باید مونږ عقیده ولرو، هغه له دې نه لوړ او له دې نه جدا هغه مینه ده، هغه ګرانښت ده، هغه محبت ده چې د الله پاک له ستر ذات سره مناسب وي. د الله پاک د صفاتو، د الله پاک د ذات حقیقت مونږ نسو درک کولی. زمونږ ذهنونه او زمونږ عقلونه له دې نه پاتې دي چې ټیټ دي او کمزوري دي چې مونږ په هغو باندې احاطه ولرو. دومره پوهیږو چې د الله پاک د محبت او د مینې او د ود هغه آثار چې الله تعالی چې چا سره محبت لري د هغه په سمې لار باندې وي، هغه مطمئن وي، هغه بې لارې نه وي، هغه ډاډمن انسان وي، هغه په خپل ژوند کې ثابت اصولو باندې ولاړ وي، هغه د صبر، د اطمینان، د حوصلې، د توکل یوه نمونه وي، هغه د زړه اضطراب، هغه تشویش او اندېښنې بې ځایه دا شیان ورسره اصلا نه وي. نو په دې لحاظ سره چې موږ کله وایو چې الله پاک محبت کوي، دوستي کوي له بندګانو سره، یعنی د الله پاک
مهرباني د هغوی په حال کې شاملېږي. د الله پاک احسانونه، د الله پاک نعمتونه مادي و معنوي دا د بندگانو ته د الله پاک لخوا ځینې رسیږي. همداسې کله چې مونږ وایو چې الله تعالی محبت لري، مینه لري او دوستی کوي، همداسې څه شیان او څه کسان داسې دي چې د الله پاک بدې راځي، الله پاک یې نه خوښوي، الله پاک هغه بد ګڼي. مثلا قرآن کریم کې دا چې څوک د الله پاک نه خوښیږي او الله پاک هغه بد ګڼي، په دې هکله د آیتونو کې راغلي دي چې کافران د الله پاک نه خوښیږي، لا يحب الکافرین، ظالمان نه خوښیږي، لا يحب الظالمین، مستکبرین، مغرور خلق، کبرجن خلق، خائنان، ان الله لا يحب الخائنین، خیانتګر خلق نه خوښیږي، اسراف کوونکي، ان الله لا يحب المسرفین، مسرفین نه خوښیږي، همداسې تیری کوونکي، خپل حد نه پیژني، خپل حق نه پیژني، د نور په حقوقو تیری کوي، معتدین، فساد کوونکي، مفسدین او داسې نور شیان دي چې د الله پاک بدې راځي او الله پاک یې نه خوښوي. نو هیله لرو چې موږ د خپل ستر رب، د خپل خالق دغه لوړ صفات دا همیشه په زړه کې ولرو او هغه اعمال او هغه مواصفات په ځان کې راولو چې د الله پاک خوښیږي او له هغو څه نه لرې اوسیږو، هغه نه ځان وساتو چې د الله پاک بدې راځي. الله پاک د موږ د خپل محبت او د خپل مینې وړ وګرځوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.